ناصبه یو خیال راغی په ژړا شو سخت وژړل چا ورته چې ولې ژاړې وی چې نو ګورې دې ټولو خلکو کې چې څومره زورور دي ځوانان دي سلا والا دي دولت والا دي فوج والا دي دې کې سل کاله پس به یوم دی ټول به مړه شي خاورو لاندې به شي د دنیا د ظاهري زندګي د یو څو ورځو دا باید موږ دوکه کې وانهچوي پوه شو نو الله پاک فرمایي کل من علیها فان چې څوک هم په دې ځمکې د پاسه اوسېږي دا فنا کېدونکي دي باقي پاتې کېدونکي چې څوک نشته او دې وجې نه الله رب العزت مخکې فرمایلي چې دا خبره صرف د انسان دپاره نه ده بلکې دا د انسان او د حیوان ژوندی ساه لرونکي نفس لرونکي هر چا لپاره الله اعلان کړی دی کل نفس ذائقة الموت چې هر نفس هغه سکون کې د مرګ دی هېڅوک چې نه پاتې کېږي او بل ځای کې قرآن کې نور هم پوه کړي لا موږ بعضې ډېر عقلونه کمزوري موږ ډېر په سپا خبرو چې نه پوهېږو نو الله پاک چې ډېره کلکه خبر راته کړې ده څه فرمایي فرمایي الله پاک اینما کنتم یدرککم الموت چې کوم ځای کې تاسو یې مرګ به تاسو را لاندې کړي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چې تاسو مضبوطو برجونو او قلاګانو کې ولې ځان نه بند کړی تاسو چې مرګ نه چې ځان نشه خلاصوئ پوه شو نو خو افسوس خبره څه ده د نقصان خبره څه ده نقصان خبره دا ده حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنهما دوی فرمایي بان الهلکه کل الهلکه د هلاکت او د تباهۍ خبره چې مکمله د تباهۍ خبره ده ډېر عجیبه تاکید سره خبره فرمایي څه فرمایي ان الهلکه کل الهلکه بېشکه هلاکت او ډېر مکمله تباهي او هلاکت هغه دا ده چې ان تعمل السیئات چې ته ګناهونه کې فی زمن البلاء په هغه وخت کې چې کوم وخت کې وبا او مصیبت او مرض خور شوي په هغه وخت کې ته ګناه کې مبتلا یې او ګناه کې نو دا د هلاکت او د تباهۍ خبره دا ده پوه شئ نو دې وجې نه نن موږ او تاسو چې نو دا کوم مرض د کرونا په نوم باندې چې نن یو خبره خوره ده دا حقیقت دی او که نه دی دې کې څه بحث کولو ضرورت نشته حقیقت ځکه دی چې دنیا کې چې وجود دی دې کې څه شک نشته البته چې آیا دومره حده پورې حقیقت دی څومره چې دی نه یو بو جوړ شوی دی لکه څنګه چې یو ماشوم خلک یاري که نه بو راغی بلا راغی نو دومره حده پورې هم نه دی لکه چې بلکل څوک نفسیات خپل چې نو بېلي پوه شوې که دا حقیقت هم ووینو دومره حقیقت نه دی لکه څنګه چې دی نو دنیا کې نور حقیقتونه شته دې نه علاوه ډېر مصیبتونو سره مونږ مخ یو مونږ جنګونو کې څومره چې نو شهیدان ورکړي دي څومره چې نو مړي شوي دي څومره د غوښې ټوټې راوړي دي روغې کورنۍ سلیمې زره کسان په هرات کې کمونستانو په یو ورځ کنده کې ښخ کړي که نو ښخ کړي ټول پې شاهدان زموږ لغمان کې 1100 کسان 2 ترونه زما هغوی چې نو سره ژوندي چې نو ښخ کړي شوي دا افغانان چې کوم ژوندي پاتې کېدل هغه الله ژوندي پاتې کړي دي دغه شان چې نور خپل منځي جنګونو کې دا څومره دي مشرانو دا افغانان چې نو کم حد ته پورې تباهۍ ته ورسول هغه ټول مونږ باندې تېر شو که پوه شوه خبره باندې مونږ خو چې نو داسې خلک یو چې مونږ افغان خو مرګ سره تقریبا دشمني نه یو قسم دوستي غوندې لرو دومره بلد شوي یو پوه شوې دومره چې نو مونږ بلد شوي یو مونږ خو چې نو مرګ نه یېرېدو والا خلک په دنیا کې نه وو پوه شو نو بیا دومره حده پورې یېرېدل چې هغې کې الله نه بغاوت وشي او الله باندې عقیده چې ستا خرابه شي صحیح شو نو دا دومره یقیني مرګ نه دی لکه څنګه چې یقیني مرګ ابراهیم علیه السلام ته ښکاره و هغه نه وېرېدلی اور ته چې نو وغورځو ښه ډاډه ابراهیم علیه السلام مرګ ډېر یقیني و که دا ډېر یقیني دی هغه دپاره کوم انتظام شوی دا دومره یقیني مرګ نه و لکه څنګه چې اسماعیل علیه السلام په مرۍ باندې چاړه ایښودلی شوی و او هغه چې نو څومره یقیني مرګ ته چې ځان په خپله سنبال کړی و ورکړی و خو لیکن الله چې ساته الله وساته دا دومره یقیني مرګ نه دی لکه څنګه چې یونس علیه السلام دپاره په اوبو کې مرګ و د مۍ په خېټه کې چې مرګ و لیکن الله والا مرګ ورنکړه الله پاک وساته دا دومره یقیني مرګ نه دی لکه موسی علیه السلام ته چې یو وخت مرګ متوجه شوی هغې دپاره او یا زره ماشومان د مور په غېږ کې چې نه حلال کړی شو هغه ډېر یقیني مرګ و که دا ډېر یقیني مرګ دی په هغې کې موسی علیه السلام چې الله د قاتل په غېږ کې 25
کاله د شهزادګانو په شان وساتي. سبحان الله. داسې ده که نه ده؟ موږ خو د هغه رب منونکي ورنو پوه شوې چې هغه په اور کې ابراهیم او چېرې د چړې لاندې اسماعیل او اوبو کې او د یو ځناور یو مخلوق په خېټه کې یونس علیه السلام او د فرعون په غېږ کې موسی علیه السلام الله پاک چې دا ټول ساتلي. دا مرګ دومره یقیني نه دی لکه څومره چې هغه مرګ یقیني و او الله پاک چې هغې نه هغوی وساتل. پوه شئ ورونو؟ بله خبره دا ده ورونو چې دا مرض او دا وبا داسې مونږ ناشنا ګڼلې ده لکه ته وایې چې دا چېرته اول ځل راغی. دا خو تاریخ په دور کې مخکې ډېر راغلي دي، مختلف نومونو سره مختلف چېنو وایرسونه راغلي دي، چا چېنو خېټې خرابېدو مرضونه راغلي دي، روغ ښارونه هغه چېنه هلاک کړي دي، مړه شوي دي. او دغه شان چېنه طاعون راغلی دی، سرسام راغلی دی. زما یو مقتدي تقریبا 100 کالو ته نږدې عمر کې وفات شو او چې کله مړ شو ما ته چېرې خلکو ویل او ما غالبا دا شک دی چې په خپله یې راته ورځ کیسه کړې وه. وایي چېرې وایي زمونږ په وړوکوالي وخت کې سرسام مرض راغله. سرسام مرض داسې و چې ناڅه به سړی پرېوته، نه به یې چېرې زړه چلېده، نه به یې چېرې نبض چلېده، نه به یې ساه اخیسته. وایي چېرې زما هم داسې شو. ډېر خلک مړه شي وو، غورځېدلي وو. چې زما لپاره چېرې کفن راوړی شو، کفن راته واچولی شو، قبر چېرې تیار کړی شو، جنازې اعلان وکړی شو. وایي چېرې کله جنازې کټې وړلو وایي چېرې وایي زه ناڅه به کېناستم. او یا کاله باندې د هغې نه پس چې د کفن اغوستی و، قبر ورته تیار کړی شو، الله پاک ورته زندګي ورکړه. پوه شوې؟ یو اعلان وشو، مدرسې کې ناستو نو سبق مې ویل پاکستان مانځو کې شیخ ادریس صاحب سره هغه کلیوالو ما ته وایي مولوي صاحب دا اعلان چې د چا وشو د ده خو ډېره عجیبه واقعه ده. څنګه؟ د ده چېرې 30 کاله مخکې یو ځل چېرې قبر کنستلی شوی و، د ده دپاره چېرې هر څه راوړلی شوی او بس چېرې دوباره راپاسي. پوه شئ نو مرګ ژوند دا خو د الله رب العزت چېرې په لاس کې دی. نو مونږ اسلام د داسې دین منونکي او پیروکار یو چې په هغې کې د هرې خبرې لپاره چې علاج ښودلی شوی دی. هر خبره موجود ده پکې، که هره خبره موجود نه وي دا خو بیا قرآن و حدیث دروغ شو. الله اعلان کړی دی چې نو اليوم اکملت لکم دینکم، ما ستاسو لپاره چې نن دین مکمل کړو. دین کامل مکمل دی، دین کې هېڅ قسمه څه کمی نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانې کې وبا راغی، طاعون مرض راغی، نبي علیه السلام هغه زمانې کې احکامات جاری کړي دي. ټولو نه بهترین حکمونه چې هغه نن چې کوم دا ډاکټران وایي دا بالکل زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حکم چې هغه دی بیانوي، دې کې څه شک نشته. لیکن مخکې وروسته لږ ځان پوهېدل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي وایي چې نو هغه علاقې نه خلک بهر نه راوځي او چې کوم هلته پکې دي هغوی چې هلته دي اوسېږي او نور خلک د بهر نه چې هلته دي ځي نه. حضرت عمر رضی الله تعالی شام په سفر کې ورته پته ولګېده چې پلانکي ښار کې چې نو وبا راغلی، هلته چې دی نو طاعون دی. حضرت عمر رضی الله تعالی لاره بدله کړه عسکر ته، اسلامي مجاهدینو ته، دوی ته وایي چې په دې لاره باندې لاړ شي. یو صحابي ورته وایي چې نو اتفر من قدر الله، ایا ته د الله د تقدیر نه، الله د فیصلې نه تښتې؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي نعم افر من قدر الله الى قدر الله. د الله د تقدیر نه الله تقدیر ته تختم، بل خوا نه تختم، الله نه نه تختم. د الله د تقدیر نه الله تقدیر ته پناه وړم. مونږ خو نن د الله نه پناه وړو بل طرف ته. پوه شوې؟ دا خطرناک طرف ته چېرې پناه وړو. لاره بدلول، یو ځای نه چېرې ځان ساتل، دا د شریعت حکم د وجې نه مونږ وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي پوه شوې؟ نو داسې خبره نه ده چې دا اول ځل شي. حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله تعالی علیه فرمایي وایي چې نو زما په وخت کې طاعون مرض خپور شو، ډېر خلک چې نو مړه کېدل. ما یو ورځ تجربه وکړه، ما د سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتاب شروع کړو، نشر الطب په نوم باندې. نشر الطب په نوم باندې چې کتاب مې شروع کړو، کم ورځ باندې مې چې هغه لیکه هغه ورځ باندې څوک نه مړ کېده یا به ډېر کم مړه شو. تر دې پورې زه پوه شوم چې الله پاک دې دیني کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت کې څه برکت یې ښه دی. ما بیا زیات لیکل شروع کړو، چې کله مې زیات لیکل شروع کړو تر دې چې الله د دې کتاب د برکته، سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکته هندوستان نه مکمل دا وبا ختمه. وګوره نو الله دین طرف ته چېرې پناه وړل دا چېرې پکار. او بله ورونو خبره دا ده چې دا مرض یو انسان باندې راغی راتلی هم شي، مشکله نه ده. مونږ ته په شریعت کې دې مرض
ستا شهادت مرګ ویلې شوی دی نو ته به نو کوم خوا تخت ستا تېښته خو نشته نو مرګ چې د ښه وشي الله ته کامیاب لاړې نو ټوله دنیا ته تندر لګې دا خپل د دنیا دا ټوله ستا شي په دې باندې ته څه کوې دا به ستا څه په کار راشي اصل خو آخرت دی هېڅوک همیشه چې نه پاتې کېدو والا نشته پوه شو نو او دغه شانونو مونږ او تاسو تا شریعت داسې وختونو کې مسنون اعمال ښودلي دي مونږ ته مسنون اعمال ښودلي دي سره د دې چې مونږ بچیانو ډاکټر ته هم ځو سره د دې چې دوا به هم خورو دا د سیرت او د سنت نه ثابته ده چې مونږ او تاسو د طبیب هغه دواګانې احتیاطي تدابیر دا به هم استعمالو خو لیکن بل طرف ته چې شروع مو الټه کوو شروع د کم ځای نه ده شروع دې ځای نه ده چې انسان مریض شي اول چې الله ته چې څوکي ودرېږي منځ وکړي قرآن کې څه دی واستعینوا بالصبر والصلاة صبر او منځ او د هغې نه پس صدقه انسان چې نو صدقه ورکړي څه ناسه مونږ او تاسو چې کله د صدقاتو اهتمام کړی دی دا ضرور نه ده چې ته دې هر سړی د یو غویی حلال کړي یو میخ حلال کړي یو ګډ پسه حلال کړي نه څلور انینه واله تر څلور زره او څلور لکه پورې تر کروڑونو پورې صدقه هر سړي خپل وس مناسب صدقه دا آفتونه او بلاګانې مصیبتونه چې نو دا ختموي پوه شو نو دې وجې نه مونږ او تاسو چې نو د یو ډاکټر هغې ته هم سوچ وکړو چې دا دین باندې څه ناڅه خبر دی که نه دی خبر مونږ چې نو د هر عالم خبره نه منو نو د هر ډاکټر به څنګه خبره ومنو پوه شي دا تباهي خو دې نه جوړه ده تباہی دې نه جوړه ده چې هر سړی ډاکټر دی که نه دی د دې سړي نیت څنګه دی دې خبرو کولو په وخت کې د هر چا چې نو هر عالم فتوا منظوره نه ده نو چې نو بیا د هر ډاکټر خبره به څنګه منظورې دې وجې نه که بعضو علماو فتواګانې ورکړي هم دي مونږ مخکې نه د هغوی په بعضو خبرو باندې شکي یو هغوی خو چې نو دین کې کم حد ته رسېدلي دي که هغې وضاحتونو کې وخت ولګو نو تاسو به چې نه حیران پاتې شوي پوه شوې هغوی چې نو نن داسې حقیقت ده کنه دې کې چې څه پټه پناه خبره نشته دا ذمهوارۍ سره دا خبره کوم هغه کس چې هغه مسجد نبوي کې یا مسجد حرام کې دواړو کې یو کې امام هم پاتې شوی دی ښه امام هم سبق پاتې شوی دی هغه چې نو فتوا ورکړه چې قمار دا جایز دی اوس چې وګوره دا موږ دپاره دلیل کېدی شي موږ دپاره عالم دلیل نه دی موږ دپاره قرآن او حدیث دلیل دی وای شو نو دی وجه نه علماو ته به ګوري چې دې وخت کې کوم علما د دنیا ستوري دي د تمام دنیا د علماو رئیس هغه چې نو د موږ استاد او د مجمع الفقه الاسلامي رئیس او ټولې دنیا د هغې علم ته محتاجه او هېڅوک د هغې نه انکار نشي کولی او موجوده سروې کې 500 کسان چې د دنیا ټول نه معاصر ترین خلک اول نمبر چې هغه راغلی مفتي تقي عثماني صاحب شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب هغې چې بیان موجود دی هغه وایي چې موږ د دې عرب علماو د دې په فتوا باندې عمل نه کوو وایي چې موږ مسجدونه نشو بندولی دې خبرو دپاره څه عجیبه خبره ده ایمان کوم حد ته ورسېد تاسو ګورئ وروڼو د ایټالیا د صدر اعظم هغه چې هغه بیان کوي څه وایي وایي چې اوس داسې وخت دی چې د ځمکې اسباب وسایل دا ختم دي او کار نه کوي وایي چې اسمان ته د رجوع وخت دی د اسمان د مالک بره نه فیصلې به نازلوي وایي هغې ته چې وخت دی چې موږ وزر وکړو دا څوک دی عیسوي دا عیسوي دا وایي ایټالیا وګورئ ټول نت باندې دا خبره موجوده ده باقاعده چې هغې ته دې باندې تقریر کړی او دغه شان چې ټرمپ دا خبره موجوده چې موږ لوی کافر اعظم او د دین و اسلام دشمن د مسلمانانو دشمن خو دی یهودي نو هغه څه وایي وایي دا وخت داسې دی چې موږ الله ته رجوع دا د هغې د خولې خبره دا خو داسې خبره نه دي چې دې وخت کې څوک دروغ وایي که نه پروف سره ښه چې یقین سره تاسو ته ثبوت سره دا خبرې چې موږ درکولی شو بلکل نو یو کافر داسې وایي مشر خو موږ ته داسې پکار دی لکه څنګه چې اردوغان چې نن هغه بیان وکړو چې مونږ به الحمدلله ترکي کې هیڅ قسمه د مصیبت د دنیا او بل قسم څه مرضونه وي که بل څه آفت وي هیڅ قسمه به چې مونږ دیني اجتماعات او جمعې لمونځونه چې بند نه چې جمعې لمونځونه به بند پوه شو د خلیفه مهدي په وخت کې یو ځل یو قحط راغی هر طرف ته چې وچکالي شوه خلک د لوږې نه مړ کېدل شروع شو هیڅ علاج د هغې چې نه آخر بادشاہ ډېر سخت غم
او پریشانې کې او شپه ناست خوب نه ورځي دغه یو غلام ډېر هوښیار هغه غلام ورته وایي چې نو بادشاه که ستا اجازه دي زه به ته یو قصه وکړم ستا بچې نو ټایم پاس شي ستا بچې نو وخت پاس شي لږ فکر به دې بدل شي وایي وایه خبره دا ده چې یو وخت ځنګل بادشاه زمری ډېر رحمدل و هغه چې نو هر ځناور ته ویلي چې زما نه به یاره نه کوې وایي څه قسمه چې یاره مصیبت پېښېږي ما ته به وایې چا څه مشکل وي ما ته به وایې او ډېر ښه زندګي تېرېده زمري چې نو ځناور نه خوړل بلکې حفاظت یې کوو داسې چې نو یو زمری خدای یو ځنګل له ورکړی مقصد اخلاق کتاب کې لیکلي وایي چې نو بیا ګیدړ چېرته تلو وی هغه چې نو وی چې خپل بچي به څنګه ګرځوم کوم ځای به ګرځوم وی راشه دا چې نو زمري ته حواله کړ نو شیر ته زمري ته چې خپل بچي حواله کړ خپل بچي ته کله حواله کړ او ورته یې دا به ساتي وی بیغمه شه زمري چې دا بچي د دې وړو کې کوم لا باندې به ګرځاو ځنګل کې یو ځای بل ځای او چې څوک ځناورو ته نقصان نه رسوي ونه خوري یو ورځ چې اسمان نه باز راغی باز تاسو لیدلي دا ګورې ډېر ګډ شیان اوچتوي ګډ سو دا شیان په اسانه اوچتوي وړو کې ماشوم هم چې اوچتولی شي نو دا ګیدړ دا بچی چې د زمري په ملا باندې چې دې ساتنه کوله هغه بچی چې په پنجو کې راواغست او والوته بس ویې خوړ چې کله داسې کار وشو زمری ډېر زیات چې خفه شو چې دا څه وشو ماله نو ګیدړ ته به څه جواب ورکړو آخر چې کله ګیدړ واپس راغی زمري ته وایي چې زما بچی نو چې داسې کار شي وایي تا خو چنو ډېر خیانت کوم تا خو زه به ستا د بچي حفاظت کوم هغه زمري ورته څه ووایي ګورې دا ډېره عجیبه خبره ده زمري ورته ووایي که د ځمکې څه مصیبت او آفت ما به مقابله کړې وه نو دا داسې مصیبت چې اسمان نه راغی نو چې کله اسمان نه مصیبت راغی نو هغې څه ما سره څه حل نه و نو بس خلیفه منصور یکدم پاسېد او بس زر چې نو په مانځه ودرېد وی الله وایي زه دې غلام پوه کړم چې دا هر مصیبت د ځمکې نه نه وي کله به بره نه هم راځي ستا فیصلې دي نو خدایه ته چې زموږ دا مصیبت لرې کړې دومره وژړل سهاره پورې چې سهار الله پاک مکمل د هغې په مملکت کې ټول قحط ختم کړ بارونه شو پوه شو نو مونږ چې نو الله در پرېښودو ته نه یو تیار او کم ځای نه به ځان بچ کړې او څنګه به بچ کړې دا خو ممکن هم نه ده که نه که کوشش هم وکړو مثال په طور باندې بازار ته به ځې دکان ته به ځې دا خو داسې نه وي چې صرف ګڼ ځایونه نه لګي بلکې چې دا خو وایي چې یو کس نه هم لګي که یو کس هم در سره راشي چېرته چې د هغې په جامه سره د هغې په ګیلاس سره د هغې چې نو دیوال باندې لاس لګولي په هغې باندې داسې بل چې کمې خبرې دوی کوي په هغې کې انسان عقل کار پرېږدي سوا د دې نه چې الله ته ځان وسپاري وظایف دعاګانې کم اوراد مسنون نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلي دي په هغې باندې چې عمل وکړو دې نه بغیر بله چاره نشته نو بازار ته نه ځې دکان ته نه ځې ته شفاخانې ته نه ځې او دغه شان چې نو محبسونو کې څومره بندیان په زرګونو یو ځای اوسېږي که نه اوسېږي او دغه شان چې نو دا موږ او تاسو بچا پلار د خیراتونو نه او چې نو دغه شان پاتې افغانیو نه او د نورو ځایونو بچا پلار بند کړي څومره چې نن چې ټول خوړلي راغلي ناست نو دا هېڅکله نه شي کېدی دا ممکن نه ده چې ستا تدبیر کار وکړي تر دې دا چې الله ته ځان حواله نه کړي پوه شو او بله خبره دا درنو چې مونږ او تاسو دې ته لږ سوچ وکړو بیا دې وخت کې دا خبره هم د کار خبره ده چې د یو ډاکټر یا یو ساینسدان د هغې د خولې د وجې نه مونږ چې څومره کارونه پرېښودل صرف یو ځل دو ځل ویلو د وجې نه د کلونو نه مونږ د الله احکامات اورو چا حرام پرېښودل چا رشوت پرېښودل چا بې حیایي پرېښودل دا کرونا وایرس ډېر خطرناک دی او که بې حیایي وایرس ډېر خطرناک دی کرونا وایرس ډېر خطرناک دی او که د زنا وایرس ډېر خطرناک دی او دا شان فساداتو په دې ملک کې دا خو ډېر د رشوت او سود نه راځي ته وګوره څومره مظلومان چې نو ژاړي څومره کونډې یتیمان دي څومره چې هغوی بددعاګانې او خیري دي دا آخر به چې موږ نه ډوبئ دا خو ټول مصیبتونه مختلف وجوهاتونه راځي حضرت احتشام القحطاني رحمه الله یو کس ولیده چې هغه پتلون اغوستی و چې هغې دا پنسې شلېدلې وې زنګونه ښکارېده نن سبا فیشن ده که نه جینز اغوندي داسې چې هغه شلېدلي ځای په ځای باندې خارج کې پینټ وغیرہ استعمالوي او یا چې لنډ پتلون استعمالوي نو حضرت احتشام القحطاني رحمه الله کو فرمائے بھی انگریز کے کہنے سے تم نے سارا رسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے آپ نے صرف اپنے ٹخنے کو کھولے دے پیچھے نہ یہ انگریز نو ویل دو جن ټول خپل به تبر باندې او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې ته
خپل چې بجلن هغه ډوکې پړکې دا چې ښکارا کا پنسل یو چتا کا په دې باندې تعامل وکړي چې روزانه راته ویل کېږي په دې ماتو کې د سیده وکنه دا کوئی شي نو د ډاکټر د ویلو د وجه نه زموږ په دسترخوان باندې څومره لذات پراته موږ نه خورو دا به شکر کی دا به چې نوینو غوړ زیات کی دا به چې سپایلوري کی دا به دا کی دا به هغه کی موږ شل قسم خوراکونه چندا پریدو نه خورو لیکن د الله د احکامات او د الله د ویلو د وجه نه چې د علماء د خپلینه بار بار اورو موږ څه قسمه چې لذات هغه چې د خپل نفس خواهشات او ګناهونه دا چې موږ پرې نه خورو وای شنو بیا موږ دې خبره ته چې خیال وکړو چې شریعت کې موږ ته څه خبره چې هغه خودلې شي وي دي هغه باندې عمل وکړو او احتیاطي تدابیر هم وکړو خو مگر د مسلمانۍ په انداز کې مؤمن او د کافر فرق باید ستا توکل څه شو ستا عقیده څه شو په الله باندې ته چې څنګه ځان ته مسلمان وې چې ستا او د کافر چې هیڅ قسمه فرق نه کوي بیا خبرونه شو وای شنو د مسلمان په انداز کې چې نو موږ تاسو چې فرق د هر چا افواهات ته او خبرو کې چې نو موږ باید چې خپل عقیده خراب نه او اسباب کې دومره مشغوله نشو چې صرف اسباب باندې تکیه وکړو مسبب الاسباب الله چې نه غیر کو داسې ورته دا نه ونشي کنه خدای نه خواسته کته د کرونا نه بچوي کرولا لاندې براش او کله بل سلاندې براش یو بل مصیبت کې عمر راضي کړه وای شنو نن په افغانستان کې کیسونه سودی دا موجوده وخت نن سودی سلیریش دي یعنی مړه سودی مړه نشته کنه ګور استاد ته خبر با خبره خلک شکر الحمدلله ماته ناس مړه پاکستان خدا راته چې نن د ګاډي لاندې وسونه خلک راغلي اکسیډنټ حادثه کې ته دې شپان د درې ورځې ما شپانه کې تیرې بیګای ونی مو بجا ماسن راغلم شپې 15 دقیقې کې عمر راو باس کنه راو باس زابل کې نن 15 کسان وژل زابل کې نن 15 کسان چې وژل دا شانچنه سره مکه دیوال ګرځیدل سونه خلک لاندې راغلي و کسان لاندې راغلي تاسو ټول چت لاندې راځي بارو زیره شپه تاسو امکان شته کنه دا در باندې ورځي نور قسمه قسم ان مرض سونه راځي هغه مبارک چې نو ولې تاسو بدل کې خوف نه ده خو پوېږي چې بس مخکې تاسو دا خبره کوي چې مرګ کله نه مقرر راځي دا نن ولې ټول کې دړار جوړ شي دا نن ولې مسلمان نه چې نو تاسو عقیده بل پاتې چې نه لاړ وایي په خبره باندې ما تاسو ته چې احتیاطي تدابیر خو کې صابون باندې خلاص وینځي لاس کې موږ د 15 وخت وایي چې مخلاص کول وینځي وایي په صابون باندې نه چې په ځان باندې چې تیزاب ما جو خزان پاک او نورم خو لیکن الله نه لري متخته الله پاک نه لري متخته نشي بچ کېده د هیڅ قسمه وایي شنو اسباب کی مسبب الاسباب چې نه غیر نه کې زمانو دلته دا خبر یاد ساته چې حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ چې فرمای هغه فرمای بی ان الهلكه كل الهلكه ډیر د افسوس عجیبه باندې حدیث ته ګورو فرمای چې هلاکت او مکمل هلاکت خدا دی بی تباہی او افسوس تباہی خدا دی چې انت عامل السیئات چې ته ګناهونه کې کم وخت په زمن البلاء چې دنیا کې مصیبت او وبا او هغه وخت ته ګناه کې مبتلا نو تا زه جمعات پرې خو د کور کې کې ناس او تاسو عجیب خبره دي کې ټول زیات خوشاله سو بیل مازه شکر دې سره ویلې نشي کنه وسړی کې وای شکر دې یا وی جمعات ته تک نه پاتې او بس چانو دی وی چې موږ څنګه نه کولا او دا عجیب شه راځم ولې مونږ او دا چانو عجیب پیدا ولې کې نظر ګل عجیب ولې کې عجیب صاحب الله ولې دا بډاګان جمعات کې خوښ نه پوه شئ نو دا شان چې اکثر هغه خلک دي چې کور کې وته مشرانو وی چې جمعات ته مونږ کوي بس آسان کارو پوزې ته چې صرف یو ماشوم پرتو ګټل وي بس وینا مرز دی نه زو اوس خزي نظام خلاصول شي اوس کور کې خزي نظام خلاصول شي اوس ځکه خزي به لګړه مسلمان وکړه دا د هیڅ وجه نه ما کسو استعمالي جرم نه دی هیڅ قسمه جرم نه دی مقطعو چې تدابیر اختیارول کې شریعت منع نشته وای شنو هیڅ قسمه څه مشکل نشته مذاق ګپ کې بدته وي خو بهر حال یقینا تاسو تجربه وکړئ دا 100% تاسو ما سره خبر ومنه کوم خلک دا ډیر وای چې مخکې نه مانځي کې سست مخکې چې کوم خلک مانځو والو تهجد گزارو دیندار او صحیح مسلمانو هغه جاری یوس کوم مسجدونو ته وای مزه دا به څنګه کیږي ها هغه چې نو کور کې هم بیغم نه کیږي هغه چې نو کور کې هم جاری فریاد کوي چې الله دا چې سو اخراغه په مونږ باندې دا سو اخراغه مونږ باندې چې موږ اوس مسجدونو ته
تاسو کې څومره کسان دا مریضان مشران کړه ما ته بیا وایي الحمدلله ایماندار خلک په تاسو کې شته چې قسم دی ته مونږ 15 کې ویژړلې مې څومره کسان وی دي قسم دی ویژړلې مې دي مونږ مې کړه ځان لا مریض ما ویژړلې مې دي چې نو مسجد ته څنګه نشم تللی یا الله استاد کورم ته پاتې وای شنو نو موږ تاسو دومره حدا پورې چې هغه بدګمانۍ کې مبتلا نشو چې بیا داسې حد ته ورسو چې په بدعملۍ باندې خوشاله شو دې حد ته پورې چې نه رسو او بیا رونو زه ته خبره کوم ما خو تاسو ته وایي چې مرګ نه بچ کېدل نشته بل وس مطابق تدابیر وکړي لیکن د الله نه د تیښتې تدابیر والا دا کار مه کوئ پوه شنو دا کار مه کوئ کنه نور به هم تباه شي او هلاک به شي زه تاسو ته چې دا خبره کوم چې مرض وی یو وخت او بیا چې هغه الله یې ختموي مسلمانانو په دعاګانو په ژړا باندې پوه شنو دا استرالیا باندې چې مصیبت راغی ګوره اوس خو ماشومان نه که دا ټول چې تاسو ناست دي تاسو پوهولم چې مشکل شي بیا بچن څوک خلک پوهو 3 اربه او دا شانچن 80 کروڑه زناور اوس وځېدل دا آن د ریکارډ خبره ده دا داسې خبره نه چې دروغ وي 25 کسان ژوندي اوس وځېدل کوم خلکو چې اور مړ کړو استرالیا کې او دنیا قومونو چې ټول په یو ځای کوشش کوو تیارو هر څه سره چې اور مړ کړي اور نه مړ کېدل سلک مسلمانان هغه هم د یو ځای د پوهنتون سالکان چې هغوی بیخي داسې نه و چې ټول بزرګانو پینټ شرټ کې بېګیري هغوی لاړل هلته چلم ورته خدای خبر که نه ورته او ویډیو شته وګورئ هغوی چې نو صلات استسقا وکړو خدای ته وژړل چې خدایه دا مصیبت ختم کړي انسانان کار څنګه یي د زناورو باندې رحم کړي دومره زناور الله پاک داسې تیز باران وکړو چې د دنیا فایر بریګیډ او دغه شان د دنیا د اور مړ کوونکي ګاډي هغوی تیارو چې کوم تیارونه وبشین دي هغه ماشینونه هغوی کار ونه کړو لیکن یو صلات استسقا الله ته رجوع هغه اور مړ کړو دنیا ته پته ولګېده او چې نو د چین صدر اعظم هغه ځي مسلمانانو ته چې نو وایي تاسو مسجدونو کې دعا شروع کړئ یو هفته مخکې هغوی قرآن اجازت ورکړه دا اوس یو هفته مخکې چې شینګیان غور مسلمانان قرآن چې ځان سره ساتلی شي هغه ځای وګورئ چې هغوی کله قرآن لاس کې اخلي او خوشحالېږي او ژاړي چې زندګۍ کې مخکې قرآن نه ولیدلی خلک سینې پورې قرآن نیولی او ژاړي پوهېږي نه کوم ځای نه شروع کړي او څنګه لوستل کېږي لیکن الله کتاب ته چې نه ژاړي سینې سره چې نه لګوي خوشحاله دي نو رجوع الله کتاب الله دین طرف ته چې دا د کامیابۍ خبره ده دا نه چې الله دین نه چې موږ وتښتو بل طرف ته لاړ شو نو رونو ما د علامه امام ابن حجر عسقلاني رحمت الله تعالی علیه د کتاب یو عبارت نظر تیر شو تاسو ته دا بیانومه ډېر عجیبه غوندې خبره ده ما تاسو چې زموږ دین مکمل دی هیڅ قسمه څه کبیر دین کې نشته الحمدلله امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله څه فرمایي ګوره فرمایي بعامة الطواعين التي وقعت في بلدان المسلمين على مر التاريخ فرمایي چې څومره مصیبتونه او وباګانې راغلي په تیر تاریخ کې د مسلمانانو په ښارونو راغلي په تاریخ کې اما تقوا اثناء فصل الربيع بیا خو چې هغه د پسرلي په موسم کې راغلی او یا چې نو بعد خروج الشتاء یا د ژمي وتلو وخت کې راغلی ژمي وځي نو د خبرو پوهېږي که نه دا اوس کم نن څه شی دی نن پسرلی شروع شو که نه او دغه شان چې نو ژمي هغه هم ووته دا د کومه خبره ده سونو کلونو مخکې یو خبره ته کومه کتاب نوم دی بذل معون فی فضل الطاعون صفحه چې 309 شپېته د چا کتاب دی امام ابن حجر عسقلاني د اوسنۍ خبره نه د سنۍ ملا نه دی چېرته چې نو دلته پلپت مې نه کې یا چې نو ننګرهار کې او چېرته بل کابل کې نشته یو 100 کاله مخکې نه دی سونو کلونو مخکې د یو عالم خبره ته کوم دې څه فرمایي چې عامة الطواعين التي وقعت في بلدان المسلمين على مر التاريخ اما تقوا اثناء فصل الربيع وبعد خروج الشتاء چې کلم په مسلمانانو باندې عام مصیبت وبا څه شی راغلی دی اکثر چې هغه په پسرلي کې راغلی دی او یا د ژمي په وتلو کې دغه وخت کې راغلی دی پوه شئ بیا څه فرمایي ثم ترتفع اول فصل الصيف بیا چې الله پاک څنګه ګرمي شروع کېږي الله ختم کړی پوه شئ دا د سونو کلونو مخکې تاسو ته خبر وکړه راځي به مونږ کې به چېرې څوک چېرې د طاعون نه مري څوک به د خېټې خرابېدو نه مري څوک به چېرې کرونا نه مري ما تاسو څوک به د کرولا نه مري څوک د یو څه نه څوک د بل څه نه مري خو لیکن مر خو شته که نه
چې تاسو په خپله خولې وي ما ونوي څلېرویشت کسان بیا اخته شوي دي چې کوم خدای خبر چې یقیني موږ سره واشه مسایل هم نشته که پوه شئ هم بهر ملکونو کې خو څه شی شته په تندي باندې کېږي زموږ دا خدای خبر چې په څه شي معلوموي کټ په بازوي معلوم او که نه څه بل اوس په ګرمۍ پرېږدي څه شي باندې معلوم خدای خبر خو بیا هم دا څلېرویشت کسان شو څومره میلیونه نفوس دی څومره خلک یې مونږ 10 میلیونه زیات ډوډۍ خو خوړلې ده زیاته کړې نو بیخي هغه هر څه دا نه معیار دی پوه شوې نو 10 میلیونه او 40 کسان پکې مریضان دي صرف هغه هم پکې څه تښتېدلي زما ورته پوه شوې موږ نه یو بس تښتېدلي نورونو دومره چې نو وهم دا نه دی پکار الله ته چې ځان حواله کول پکار پوه شئ الله رب العزت چې نو دا وجه نه راوړي آخري خبره ته کوم پکار خدا چې نن 2 غنټه خبره مونږ ته کړې چې کرونا شي بیا ته ټول اصل ډېر خو کوئی شي ان شاء الله الله حفاظت ټول وای امين الله زموږ ټول اسلامي وطنونو حفاظت هغه بل خبر دا چې نازک بحث تلک زما کنه هغه د تدخل الحمدلله ساينسي او هر قسم چینو بحث تاسو کولای شئ چې د بنیاد څنګه لري د دې چینو ډیر تاریخونو کې چینو څومره وخت مخکې ما دې باندې تحقیق کړی دی 14 کاله مخکې چینو د صدام حسین یو تقریر ما سره شته اوس 14 کاله مخکې بالکل ما سره اوس شته که څوک غواړي د توقع هغه وایي لګیا دی داسې کانفرنس دی وی چینو ما ته امریکې وي که چېرې ته سمیږې نه وي مونږ به تا په کرونا وایرس باندې اخته ما سره دا ویډیو موجود ده څوک غواړي راشي زما سره پس درته ځم 14 کاله مخکې تاریخ رسل کړی او چا دا شایع کړی هغه ویډیو د چا ملکیت دی AP اجانس اسوسییټ پریس چې دی هغوی سره چې نو دا ریکارډ موجود دی 14 کاله مخکې دا هغه طرف ته نه ځم بیا خلک وایي دا مولیان داسې واغست صحیح دی مونږ چې نو هر څه باندې پوهېږو الحمدلله بهرحال وروڼو اصل مسله دا ده الله چې څه وایي هغه خبره صحیح ده د الله رسول چې څه خبره وایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم هغه خبره صحیح ده زه تاسو ته یو حدیث اورم حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ چې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي اذا فعلت امتي 15 خصله بكل زما امت 15 کارونه کوي نور خبرې کوریدلې نه دي د لپاره چې خپل غوږونه کلاو کوي څنګه تفسیر نه بیانوم صرف لنډ حدیث ته بیانوم زما امت چې کله 15 کارونه کوي څه کیږي حل به البلاء فغیبانه وبلا راځي وبا راځي مصیبت راځي مرض راځي قسم آفت به راځي دا څوک فرمایي مله جواب راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي او څونه وخت مخکې فرمایلی دي 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 15 کارونه زما د امت کوي امت څوک دي دا نور بهر چې ګرځي تاسو نه کنه مونږ هم یو ټول یو ځان وګورو چې عمل راکشته او کنه اوله خبره دا ده اذا كان المغلب دولا کله چې مال غنیمت ارسل خپل یو دولت وګړي والامانه مغنمه او دا چې امانت چې دا یو غنیمت وګړي او هغه چا سره امانت کیږي نن تعالی واپس درکې خیانت پکې کوي پوښتنه او دا چې زکات مغنمه او زکات د امت تعاون وګړي زکات چې څوک ورګي د معلومیږي لکه سخت تعاون وکړي د سیدو کنه دا څوک په خوخه زکات ورکړي ډېر کم خلک لزر کسانو کې چې یو کس چې هغه په خوخه او په خوشاله باندې زکات ورکړي او دا شر وتا رجل زوجته او چې کله سړی د خپل خزي تابعدار شي دا نه ما چې خزي سره مشوره مکړي د خزي ته خبره ما مانه نه شریعت کې قرآن وایي چې نو تشاور د خزي خوان مشورې سره کور بچلېږي تابعدار غلام جوړېدل هغه بېله خبره ده وایي شي دې مثال تاسو ته کله بیانوم کنه چې یو ځل بادشاه وي چې نو څوک د خزي نه لريږي چې نو ټول هغه ودرېږي او چې څوک خزي نه لريږي دی خو ودرېږي ټول لاړ لا پاتې ودرېږي بادشاه یې زموږ لريږي هغه افاتو یو کس وزیر په ځای باندې ناشته دی پاته ویل کته د خزي نه لريږي مې څه ولې نه لريږي ما ته خزي وچ کباس نه خیر دې څه ځکه ناشته پوښ نو دا غلامي دا صحیح نه ده پوښ نو انت بیگم در باندې आवाज نه کړي او ته درته چې سیب لاس پسینه و تعالی کنه نو دا خنه ده نو دا خزي غلامي کله خنه ده دا وحق امه یو خبره په حدیث کې ذکر ده چې مور نه پرمانی کوي مور نه مرتبه اوچته کوي
مور نه د ښځې مرتبه اوچته کړي پوه شو نو او بر صدیقه دوست سره خو ډېر ښه کې ښه سلوک کې او جفا اباه پلار سره بې وفایي کوي لږ خو پوهېږي په دې خبرو کنه چې دوست دې راشي خوشحالۍ غېږه ورکړې خاندې پلار نه مخ اړې هغه درته اواز کړي ته سم جواب هم نه ورکړې چې هغه څه وایي ته نه پوهېږي او دا ستاسو د زمانې خبرې دا وخت چې کله راشي زما امت دا کار شروع کړي وارتفعت الاصوات فی المساجد کله جوماتونو کې د دنیا आवाज او خبرې شروع شي جماعتونو کې د دنیا خبرې شروع شي او دغه شان چلونو وکانه زعیم القوم ارذلهم د خلق مشر ټول کې ذلیل کسي بدمنه کس د خلق مشر هغه د خلق مشر نن جنو زورواکي ټول زموږ مشرانی کوي اختیارات ټول هغې سره یې کوي څوک زموږ چې څارنوال او والي او قاضي شي چې څوک ښه ډالرې ورکړي داسې دا که نه حقیقت ته خو بس پوه شوي یو ځل وي څوک بادشاه ته لاړو ورته وایي چې دا رشوت بند کا ډېر شوی دی هغه ته ته سور پیدا کوي چې دا رشوت بند چې چا ورځي چې جړا وکړي جړا به چاته وړي پوه شو زعیم القوم ارذلهم واکرم الرجل مخافه شره یو سړي عزت صرف دې وجې نه کېږي چې یار ما ته تکلیف راونه رسي سلام علیکم صاحب قمندان صاحب پلان کې څنګه سلامونه ټیټ پاسه د ولې کې یاريږي چې دا سړی سوال راته تاوان ورځي داسې دا وکړه پوه شو او دغه شان چې وغلبت الخمور شراب څښل شروع شي نن چې څومره افغانان شراب دوی خو ډېر غیرتي او ډېر څه ایماندار او ډېر جهادونه کوونکي وو ډېر د کفر مقابلې کوونکي وو خو لیکن خپل شیطان ته چې راټینګېدو نه پوه شو او دغه شان چې لبس الحریر ریخمو لباسونه واغوستل شو او دغه شان چې سړي او د ښځو پته نه لګي نور حدیث کې شته چې هلکان ښځې شو او ښځې چې سړي شو دې طرف ته لاړل پوه شو دا خو اکثر زه تاسو ته بیانوم اوس مسلک یم او دغه شان چې واتخذت القیان والمعازف او د ګانې بجانې د ساز و سرود آلات دا اخیستل شروع شو د دې حفاظت کول شروع شو ته وګورئ تاسو جوماتونه بندوئ که نه ډېر نران راغلي مسلمان باندې نشي بندولی که زمونږ علما ووایي علما چې هغوی مونږ پوهېږو چې واقعي هغوی علم او عمل دواړه مالکان دي لکه کوم چې الحمدلله معلوم دی دنیا ته معلوم دی چې علم والا څوک دی عمل والا څوک دی عرب وجب ورته سلام کوي علماو فتوا هغه بیا بېله خبره ده هغه ګوره قرآن کې صلات خوف ذکر دی صلات خوف قرآن کې ذکر دی چې جنگ په وخت کې دوه ډلې کېږي به لیکن صلات خوف وایي دوه رکعته بچه نه یو امام پسې کوي هغوی به ځي جنګ کوي هغه نور به راځي دوه رکعته به کوي به جنګ کوي جنګ په وخت کې چې صلات خوف حکم دی موږ داسې دین منونکي وو پوه شوې نو خبره دا ده چې نن چېرو تاسو مونږ چېرو آیا د ودونو د سندرو د ډمانو محفلونه بند کړي دي دا جمعې شپه څنګه تېره شوه دا نور چېرو ودونه څنګه تېر شو په هغې کې کرونا وایرس نه وي هغه ډولکي کې څه علاج دی هغه باجې کې چېرې څه نسخه ده نه هغې ته ولې نږدې کېږي نوجوانه چې نن دې زما مخې ته رالې پوزه تړلې او نن زما جومات ته د الله د کور نه تیارېږي نو که ستا په الله ایمان عقیده نشته زما د نوجوان شته الحمدلله دا چې تاسو نن نور کلونه په وخت راغلي وي الحمدلله څه کوم خلک چې ایمان والا خلک پوه شوې نو هغه ډولکي باجې ته ولې نږدې کېږي هغې ته ولې ګډېږي دا مجلسونه بند شوي دي جواب راکړې حقیقت خو نه پټو که بند شوي دي دا شاوخوا چې نه د ودونو لنډو ورځو کې ونه لیدل د نورو نه زیات ګډېدل زما په خیال کرونا چې سړي کې نه نوځي بیا ټوپونه وایي که څه هغې نه به نو څه تېښت نه کوي دا خلک هلته ورته کرونا نه یادېږي دا بېلمازه نن نه پس چې کوم سړي د خولې نه ته وارې ته ورته ګوره چې دا بېلمازه دی که منځګزار ته ورته وګوره دوه قسمه دي که دی منځګزار او دیندار او دی به د غم نه دا خبره کوي چې یاره افسوس بالفرض وشي داسې حال راشي مسجد ته راتله بند شي خو ژړا سره به ځو که نه کور کې به هم ژاړو که نه خو نه چې کور کې به ساز سرود ته ګډېږو چې یاره شکر دی مسجدونه بند شو دا که څه وجې نه دا خبره کوي افواهات دومره خورېږي چې یو شی دومره وجود نه دی او څومره چې هغې باندې دا خبرې روانې دا خو انسان ذهن مشوش کوي تاسو بچیانو کرونا شئ که نه شئ لیوني به شئ ټول به ذهني مرض تاسو ته ولګي پوه شوه خبره باندې بار بار چې یو خبره کېږي یو بابا چې نو میله کې په څه واغست ښایسته ګډې واغستې حلال کړي وخوري په خپله او په خپلو بچو باندې خیرات وکړي لارې کې روان دی یو درې څلور ځایه کې یو ټګان ورته ودرېده وایي دا دنه خو دا ګډ پاتې کوو ډېر خو خوښه بابا سلام علیکم
وعلیکم بابا څومره ښایسته سړی سپي باندې څه کوي سپی کړی د ما خو چې په سا اخیستی ستا خو به مونږ ته خو چېرې سپی ښکاري مخکې بیا کسان مشورې سره ودرولي بیا راغلی سلام علیکم بابا چای وڅښه نو مانا به ژر ژر سلیمان علیه السلام د خوروا ثبت کوو که نه سلیمان علیه السلام د خوروا نه خبر مرغۍ ورته وایي تا د ډوډۍ کومه مسله ده لښکر وایي څنګه وایي بس کومه ته راشه سلیمان علیه السلام چې کله راغی نو زر ورغله مرغۍ نو یو ملخ یې ښکار کړ سیند ته یې وغورځول که چا ته غوښه ونه ورسېد د خوروا دنه پاتې نه شي پوه شو یو سړی وي کامې په سیند تېرېده ګوړه یو چکی یې وغورځېده نو زر یې چې نو چغه کړه مومندرې او پلانکې تورخم وخورې وي شربت درغې ګورې چې پاتې نه شي ټول وسکي مونږ خو داسې خلک نو چا کله ودرېدو نو وایي بابا سلام علیکم چای وڅښه وایي دا چای نو سپي باندې څه کوي ولا ډېر ښه سپی دی تازي ښکاري ښه جنګي سپی ښکاري په سر یې خدای لوړوند وایي نه بابا ته په ړوندې څه چل وایي دا خو مونږ ته سپی څه حیران شوي دی لږ لږ ذهن خبر اخیست چې بل ځای ته رسېدلی هلته نور خلک ولاړ وو سلام علیکم بابا سپی چې خرڅی هلک څه مصیبت دی تندی ټسولی دی زه جوړه ټیک دی هغه څه شرم مې شروع کړی پسې یې پرېښی هغه تللی دی ټیزر راغستی دی د شکر د کار وشو زمونږ دا ټول دا میډیا دا اوس آلات دا څومره چې ذهنونه مشوش کوي دا ټول دا خبره ده بل څه خبره نه حقیقت بیان کا څومره هغه پورې ضروري دي دا قوم پوه کا دې باندې خو نور مرضونه مو تا دومره پوه کړي وو دې باندې خو ډېر قسمه چېرې جنګونه دنیا وایله ولې دونه نه وکړي میلیونونه ډالر ولې تخصیص کوه هغه وخت کې پوه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګانې بجانې آلات ډېر شي قسم په خدای دا حقیقت چې کله دا مرض هغه ډېر شوی دا هغه وخت نه زه چېرې سندرې او دا اوازونه ډېر اورم لارو کوڅو کې رشقې ښه تیزې کړې وي پوه شوې او دا شان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولعن آخر هذه الامة اولها دا وروستنی امت مخکینی بد رد وي نو بیا به پرې مصیبت راځي پلانکې نه پوهېدل پلانکې امام داسې او پلانکې امام داسې امام مالک داسې امام شافعي داسې امام حنیفه داسې او پلانکې داسې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې وروستنی دا امت به مخکینی پسې چې نو بد رد ویل شروع کړي نو دغه وخت کې چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره اول یې فرمایلي څه چې حل بها البلاء تاسو باندې به وبا او بلا او مصیبت او مرض راځي آخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فليتقوا عند ذلك ريحا حمراء داسې وخت کې چې تاسو صرف په دې بلا او وبا باندې صبر مه کوئ لږ نور هم ووینئ چې مزه درکړي وایي چې فليتقوا عند ذلك ريحا حمراء سره سیلی او سور شمال او د اور شمال به تاسو باندې راشي کېدای شي او دغه شان چې او خسفا یا به هم الله ځمکه کې نه باسي او مسخن یا به الله شکلونه بدل کړي خنزیران او شادوګان او بل څه درنه جوړ کړي او دغه شان چې په روایت او قذفا یا به اسمان نه باندې الله کاڼي ووري او آیات تتابع او داسې قسم د الله نور نخې نښانې به تاسو باندې راشي كنظام بال قطع سلكه فتتابع لکه څنګه چې تسبیح یا د امیل تاروش کیږي او دا دانې پر لپسې زر زر ګرځيږي وي دغه شان مصیبتونه بچنه الله په تاسو باندې وایي حفاظت کوونکې مال اوس جواب راکړي چې ظلم صفاشي حفاظت کوونکې څوک دی الله بچ کوونکې څوک دی الله تکبیر جزاک الله وایي الله اکبر الله اکبر نورونه ګوره ما ته بخښ الله هم او که صرف الله مونږ د عقیده به صفا بعد خلک وایي الله هم ان پلان کې هم کولی شي الله نه صرف الله د هر څه نه نجات ورکوونکی څوک دی صرف الله بس دا ستا کوم کسان چې اول نه راغلي د خبرې باندې پوه شي وخت ډېر واوړېدو لنډ صرف دونه درېیمه حاجي صاحب ته خبره وکړه خو چونکې دا ما په قصده دا خبره پرېښوده ما پرېږده چې اوس دې شریعت ته خپله راشي مثلاً دعاګانې یو مختصر غوندې ما یو چټ د تقي عثماني صاحب شایع کړی دی لنډه خبره دا ده چې سهار و ماښام اعوذ بکلمات الله التامه من شر ما خلق او بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فله خير حافظا وهو ارحم الراحمين دا نور قسم یاد نه وي دا وزره چې پوره بدل باندې لاس راغلی ان شاء الله اس قسمت جنو مرض افت تا نه راځي ان شاء الله چا چې قرآن شریف ویلي سورة یاسین وایي او سورة